ګرانو اوریدونکو، مطلب چې تاسو ته اوس وړاندې کوم پخوا د رسنیو کې لاس په لاس کېده. سپینه ماڼۍ وایي که د شمالي کوریا سرتیري د اوکراین جګړه کې ګډون وکړي، مشروع هدف به وګڼل شي. چیرته به ځای پر ځای کړل شي، او که ځای پر ځای کېږي نو د څه لپاره؟ نوموړي زیاته کړه، خو یو څه ویلی شم، او هغه دا چې که دغه سرتیري د اوکراین پر ضد وکارول شي نو دوی به مشروع هدف وي، او اوکرایني سرتیري به د دوی پر وړاندې هغسې له خپل ځانه دفاع وکړي لکه د روسي ځواکونو پر وړاندې چې کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وایي په دې توګه د شمالي کوریا سرتیرو ته هم د مرګ ژوبلې اوښتلو احتمال یو واقعیت دی. په لومړي ځل د روانې اکتوبر میاشتې نیمایي کې د اوکراین یوې استخباراتي سرچینې BBC ته ویلي وو چې د روسیې پوځ د شمالي کوریا د یوه 3000 کسیزې قطعې پر تشکیل پوخ دی. تر هغې وروسته د اکتوبر په 21مې د سویلي کوریا بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد لپاره د روسیې سفیر احضار کړل، او له هغه یې وغوښتل چې د شمالي کوریا هغه ځواکونه چې په سملاسه توګه وباسي چې د دغه هیواد په وینا اوکراین کې د جګړې لپاره روزل کیږي. د سویلي کوریا استخباراتو ویلي وو چې د شمالي کوریا د ځانګړو ځواکونو په ګډون نږدې 1500 سرتیري وار له مخه روسیې ته رسېدلي دي. سویل کې د روسیې سفیر دغو اندېښنو ته په ځواب کې ویلي وو چې د پیونګیانګ او مسکو ترمنځ همکاري د نړیوال قانون په چوکاټ کې ده. پر روسیې سربیره شمالي کوریا هم په دې تړاو رپوټونه او ادعاوې رد کړي دي. تازه د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنک هم چې د پوتین ډیر نږدې متحد بلل کېږي BBC سره مرکه کې د اوکراین جګړې ته د شمالي کوریا سرتیرو د استولو خبرونه رد کړي دي. هغه ویلي دا رپوټونه بې معنا دي. نوموړي په دې مرکه کې زیاته کړي د جګړې لومړۍ کرښه به د شمالي کوریا د ځواکونو ښکېلول جګړه لا سخته کړي، او شونې ده چې مخالف لوري وهڅوي چې ناټو هم حق لري اوکراین ته سرتیري واستوي. لوکاشنکو اوکراین ته د شمالي کوریا سرتیرو د استولو رپوټونه بې معنا بللي دي. له دغو رپوټونو ورهخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره د $10 میلیارډ نوې مرستې اعلان کړي. نوموړي ویلي دا پور به د روسیې د کنګل شوي پانګې له ګټې امریکا ته بیرته ورکړل شي. له دغو پیسو $10 میلیارډ اقتصادي او نیمې نورې د پوځي موخو لپاره پام کې نیول شوي، خو کانګرس یې باید تایید کړي. تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا حکومت هم ویلي وو چې اوکراین سره $2.93 میلیارډ اضافه کوي، چې په اروپا کې د روسیې د کنګل شویو شتمنیو له ګټې ترلاسه شوي دي. نو ګرانو اوریدونکو، دغه مطلب باید تاسو مخکې هم شیر کړئ.